السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست. انشاءالله چې د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. نن د هوپ انګلیش اکیډمي د زیرو کلاس نهم درس او یا هم نم لیسن دی. نو راتلونکی لیسن مې انشاءالله زموږ ستاسې د زیرو کلاس اخرنی لیسن وي چې زیرو کلاس مې انشاءالله نور پای ته رسېږي. نو د نن موضوع یو څه مختلفه موضوع ده. که زه تاسو ته یو مثال درکړم، فرض مثال که موږ او تاسې چېرته بانجان یعنی رومي پیاز او داسې نور شیونه سره یو ځای کړو، نو د دې څخه یو خاص ښایسته دیګ موږ او تاسې جوړولی سو. یا فرض مثال که موږ او تاسې داسې څه شیان سره یو ځای کړو لکه خښته، سمټ، اوسپنه او داسې نور شیان، نو د هغه څخه موږ او تاسې یو ښایسته بلډینګ جوړولی سو، یو ښایسته ساختمان ترېنه جوړولی سو. نو په تېر درسونو کې موږ او تاسو د الفابیت لیټرزو په اړه باندې غږېدلي وو چې الفابیت لیټرز څنګه لیکل کیږي، څنګه ویل کیږي او د څه شي اوازونه لري. نو که دغه الفابیت لیټرز موږ او تاسو سره یوځای کړو، د دې څخه څه شي جوړېدلی سي، د دې څخه یو لغت موږ او تاسو جوړولی سو چې په انګلیسي کې ورته وایي ورډ. نو که چېرته موږ او تاسو پوښتنه وکړو چې ورډ څه ته ویل کیږي، د ورډ یا لغت تعریف څه شی دی، په انګلیسي کې ورته definition ویل کیږي. definition of word. what is the definition of word؟ د لغت تعریف او یا هم لغت چی ته ویل کیږي. تعریف یې دا دی: definition the appropriate combination of letters to make complete sense or meaning is called word. یو منظم یو ځایوالی د حروفو چې موږ او تاسو ته یو پوره مفهوم او معنا راکړي، هغه ته لغت ویل کیږي. نو راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرته مو ویډیو خوښه سوه د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. So let's begin the lesson. که د لغت دغه تعریف درته سخت وي، نو کولی سي په دا ډول یې هم تعریف کړای سي. یعنې دا هم صحیح تعریف راځي چې a group of letters or a group of letters which give us clear and complete meaning is called word. یعنې د حروفو یو مجموعه چې موږ تاسو ته صفا او پوره معنا راکړي، موږ تاسو ورته لغت ویلی سو. موږ تاسو ګوره ویلي وو په اول تعریف کې چې یو منظم یو ځایوالی. منظم یو ځایوالی دا مطلب چې که چېرته موږ تاسې د حروف مجموعه مثلا یعنې هر حرف جدا جدا ولیکو، نو دا موږ تاسو ته یو خاص او صفا معنا نسي راکولی. نو موږ او تاسې باید چې زیاته فاصله په منځ کې ورنکړو او دا کوم لغتونه چې لیکو دا باید چې موږ او تاسو ته یو صفا معنا راکړي، یعنې یو مفهوم باید چې ولري، نه چې مثلا موږ او تاسو ABC سره یو ځای کړو نو دا موږ او تاسو ته یو معنا نسي راکولی، دې ته موږ او تاسو لغت نسو ویلی. نو راځو اوس د لغتونو مثالونو ته. فرض مثال موږ او تاسې له دغه ABC څخه یو څو لغتونه راخلو چې آیا د دې څخه لغت جوړېدلی سي او که نه. زه راخلم مثلا A راخلم او مثلا B راخلم، C راخلم، داسې H راخلم یا هم D راخلم. نو د دې څخه که موږ او تاسې یو منظم یو ځایوالی هم ورکړو، نو موږ او تاسو ته یو صفا معنا نسي راکولی، دا لغت نه دی، یعنې دې ته لغت موږ او تاسې نسو ویلی. نو پوره مفهوم او یا هم کمپلیټ مینینګ چې موږ او تاسې ویلي وو. اوس راخلو یو څو دانې نور لغتونه، یو څو دانې نور حروف راخلو. نور حروف راخلو مثلا زه A راخلم او بیا مثلا پسې دوه وارې P راخلم او L او په اخر کې بیا هم E راخلم. نو دغه که سره یو ځای کړم، یو ځای منظم سره ولیکم، د دې څخه موږ او تاسې یو لغت جوړولی سو او دا موږ او تاسو ته یو پوره مفهوم او معنا راکولی سي. ګوره APPLE apple. دغه اپل چې دی اول چې د حروفو مجموعه ده او بیا یو منظم یو ځایوالی هم لري، یعنې زیاته فاصله په منځ کې نه لري، په یو ځای باندې لیکل سوی دی سي. او دلته موږ او تاسو ته یو پر مفهوم او مطلب راکولی سي او صفا معنا، مکمل معنا موږ او تاسو ته راکولی سي چې اپل ویل کېږي چې ته مڼې ته ویل کېږي. او بل موږ او تاسو مثلا یو بل لغت راخلو B ته راځو. B چې دی مثلا که چېرې موږ او تاسې له B سره یو څو نور حروف یو ځای کړو، د دې څخه هم موږ او تاسې یو لغت جوړولی سو. د مثال په ډول باندې که چېرته U ورسره راواخلو په څنګ کې ورسره کېدو،
او اس هم ورسره ولیکو، نو د دې څخه موږ او تاسو ته له دې څخه موږ او تاسو یو لغت جوړولی سو چې بس ویل کېږي. ګوره بس څه شي ته ویل کېږي؟ موږ او تاسو مثلا ملي بس ورته وایو، یا هم بس په پښتو کې هم ورته ویل کېږي. او همدارنګه مثلا موږ او تاسو راځو سی ته. په سی باندې که چېرته موږ او تاسو له سی سره یو څو نور داسې لغاتونه یو ځای کړو چې د لغاتو مجموعه سي او موږ او تاسو یو صحیح مفهوم راکړي، د دې څخه هم موږ او تاسو یو لغت جوړولی سو. مثلا د سی سره راځو، بیا یو راخلو، بیا پسې پي ورسره یو ځای کړو، نو د دې څخه کپ جوړېږي. کپ ویل کېږي پیالې ته موږ او تاسو وایو. یا هم مثلا سی بیا د سی سره ایږدو او د ای سره په څنګ کې ټیږدو، نو د دې څخه څه شي جوړېدلی سي؟ کیټ اوس موږ او تاسو ته یو پوره معنا راکولی سي چې پښکې ته ویل کېږي. بل نور داسې لغاتونه موږ او تاسو زیات لرو. که زه اوس په هر لغت باندې جلا جلا لغتونه جوړ کړم نو وخت به مو زیات ونیسي. نو راځئ یو څو نور مثالونه در کوم. زیات وخت مو په ویډیو باندې نه نیسم، ویډیو نه اوږدوم. نو دا صرف ابتدایي درسونه دي، دومره پیچلي درسونه نه دي چې زه تاسو ته زیات مثالونه پرې درکړم. مخکې چې کله ولاړ سي انشاءالله دا به مو په خپله باندې زده سي. راځئ اوس له دغه اې بي سي څخه یو څو زیات حروف راخلو، لیټرز یې راخلو، د هغه څخه موږ او تاسو یو لغت جوړو. مثلا یو څو لغتونه یو څو حروف راخلو لکه سی او ام پی یو ټي ای آر کمپیوټر. صحیح دی؟ کمپیوټر موږ او تاسو هم په پښتو کې کمپیوټر ورته وایو. راځو مثلا بل یو داسې لغت راخلو چې لکه سینټر. صحیح دی؟ سینټر سی ای ان ټي ای آر. سینټر موږ او تاسو مرکز ته وایو. نو راځو دلته بل لغت دی چې ایروپلین. ایروپلین ګوره موږ او تاسو طیارې ته وایو. دا ګوره څو حروف سره یو ځای سوي دي او موږ او تاسو ته یو مفهوم او یو پوره معنا راکوي چې طیارې ته ویل کېږي. صحیح دی؟ نو دا هم لغت ګڼل کېږي. او بل لغت همداسې لرو ټیلیویژن. ګوره څو حروف زیات سره یو ځای سوي دي، موږ او تاسو ته مفهوم او پوره معنا راکوي، نو دې ته هم موږ او تاسو لغت وایو. ټیلیویژن ویل کېږي تلویزیون ته. نو ویډیو تر همدې ځای پورې وه. که چېرته مو څه مشکل او یا هم په کوم ځای مو سر نه خلاصوئ نو کولی سئ په کمنټ کې خپله پوښتنه وکړئ. او که چېرته زموږ دا ویډیو پر یوټیوب چینل باندې ګورئ، زموږ یوټیوب چینل درسره حتما سبسکرایب، تر څو پورې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسېږي. او که چېرته دغه ویډیو پر فیسبوک پاڼه باندې ګورئ نو دغه ویډیو حتما د ملګرو سره شیر کړئ. نو تر بلې ویډیو مو په سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله حافظ.